نو دغه چینل چې هر چا جوړ کړی دا او بیا یې پکې جنکیانې داخلي کړي ښځې هغه سندرې بدلې وایي، نو دغه چینل والا هم ګناهګار ده په ګناه کبیره سره، او دا د فتنې دپاره اساس او بنیاد همدی ګرځېدلی، د ګناه دپاره اساس او بنیاد دی ګرځېدلی ده چې دا څومره زنانه پکې سندرې وایي، ښځې وي، یا پکې بیکاره نشریات کي، یا د ښځې صوتونه پکې نشریږي. دا چا چې ګروپ جوړ کړی د ټولو خلکو ګناه کې دی شریک ده، چې هر څوک ګناه کوي هغه ځان ګناه یې ځان ته خپله بیله ده، هغه خو ګناهګار ده، خو د هر کس د ګناهګارېدو سره د چینل والا هم ګناهګار ده، که یو کس وي که سل کسه وي، که سل کسه نشریات کې سل وارې دا د چینل والا ګناهګار ده. نو فورا الله ته رجوع کول پکار دی، الله ته توبه ویستل پکار دی، د خلکو دپاره د خیر ذریعه ګرځېدل پکار دی، نه د شر، د خلکو ولس دپاره د خیر خواهی، د نجات، د هدایت ذریعه ګرځېدل پکار دی، نه د فتنې او د شر. یقینا دا ډېر لوی بدبختي ده چې هر چا دا چینل جوړ کړی. او باقي زنانه چې نشریات کوي، زنانه صوت حرام ده، غږ یې پرده ده، نو غږ یې باید نارینه وانه وړي، دا هم ګناهګار دی په ګناه کبیره، او کوم نارینه چې اوري هغه هم ګناهګار دی. ملګرو په دې هیله چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. تاسو هم کولی شئ چې خپلې دیني پوښتنې د ویډیو په کمنټ کې راولېږئ تر څو مفتي صاحب درته ځواب کړي. ملګرو زموږ دا پوسټونه تر نورو ملګرو د ثواب په نیت شیر کوئ تر څو هر یو مسلمان د دې هر یو مسلې خبر او پوه شي. السلام علیکم.